د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان تازه تورونه. د پاکستان پخواني لومړی وزیر عمران خان ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ټي ټي پي بریدونو اصلي لامل د افغانستان پخواني ولسمشر غني دی. ښاغلی عمران خان دا څرګندونې له بي بي سي سره په تازه مرکه کې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې غني په خپل هیواد کې ترهګر روزلي او بیا یې د پاکستان پر ضد ترې کار اخیستی. خو کله چې حکومت بدل شو نو په افغانستان کې میش پاکستاني ضد طالبانو ته امر وشو چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي. خو د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې د طالبانو شتوالی ردوي او ویلي دي چې پاکستاني طالبانو مرکزونه په خپله په پاکستان کې دننه دي. دا او تاسو ته لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښې چارې.